اوسب پروګرام څه شی دی که موږ ته تشریح کړئ؟ صرف په 3 کسان اخیستی شي په لنډو ټکو باندې چې یا قبول شوی په محکمه کې د قبولۍ خط راغلی ورته، یا پی آر ولري چې د کاناډا اوسیدونکی، او یا پرمننت ریزیډنټ یعنې پاسپورټ یې اخیستی یو. په کومو حالاتو کې د ګرانټ مرسته په لون باندې بدلیږي؟ آیا دغه شی امکان لري؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګرافیک ډیزاین دی، موبایل اپلیکیشن دی، هومن ریسورس دی، امیګریشن په دغه کې دي، یا مثلا یو بل کالج دی ټورنټو انټرنیشنل بزنس کالج، هغه بیا په بل بخش کې اپروول یې اخیستی دي. ممکن د چا فامیلونه ډېر وي او د پیسو یا د مرستې فیصدي هم لوړه وي. آیا په دې برخه کې فراډ شته؟ آیا دغسې له قضیو سره ته مخ شوی چې له کوم چا سره په دې برخه کې فراډ شوی؟ مثلا که یو سړي ته 50,000 ډالر د کاناډایي ډالر د اوساب د خوا نه منظور شوي، نو په دې کې نیمې د فیډرل ګورنمنټ دي، په هغې ته د 10 کالو انټرست نشته. هر شاګرد سچویشن مختلف دی، د چا 14,000 چا 13,000 تر 20,000 پورې کار هم کولی شي، خو دا د هر سړي سچویشن مختلف وي چې کله ته اپلیکیشن کې هلته سوال راځي چې ته څونه خپله درته لیکل کېږي چې ته څونه کار کولی شي. په کاناډا کې د لوړو زده کړو ترلاسه کول د هر شخص لپاره اساسي هدف دی، خو په همدغه لاره کې ډېر کله اقتصادي ستونزې د زده کوونکو پر وړاندې خنډ ګرځي. د همدې ستونزو د هواري په موخه د اونټاریو ایالت د زده کړو مرستندویه پروګرام اوسب شتون لري چې زده کوونکو ته د مالی سرچینو ترڅنګ د زده کړو فرصتونه برابروي. د نن په ځانګړي مرکې کې د یاد پروګرام په اړخونو د غوښتنلیک د سپارلو پروسې او د پورونو د بیرته ورکولو په شرایطو باندې خبرې کوو. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان کمال یم. د نن په ځانګړي مرکې کې دا او دې ته ورته نور موضوعات په اونټاریو کې د اوسب د پروګرام له کارپوه ښاغلي محمد ایوب سره تر بحث لاندې نیسو. ایوب صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ سره د نن په ځانګړي مرکې کې حاضر شوئ. مننه ستاسو نه، ستاسو د کارکوونکو نه، او ستاسو په واسطه باندې د وصال تلویزیون د لیدونکو نه مننه. ډېره زیاته مننه. غواړم خپل د لومړني سوال په توګه وپوښتم چې اوسب پروګرام څه شی دی که موږ ته تشریح کړئ؟ اوسب خو څنګه چې د دې نوم نه معلومه ده، او معنی د انټاریو، اس معنی د سټوډنټ، او اسسټنټ ای معنی اسسټنټ، پی معنی پروګرام. په د کاناډا په انټاریو ولایت کې د شاګردانو یا د زده کړیالانو لپاره د مرستې یو پروګرام دی. ډېره زیاته مننه. دغه مرستې چا ته ورکول کیږي؟ آیا د کاناډا اتباعو ته، یا هغه څوک چې دایمي استوګنې کارت لري، یا نړیوالو زده کوونکو ته هم ورکول کیږي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. دا صرف په 3 کسان اخیستی شي په لنډو ټکو باندې چې یا قبول شوی په محکمه کې د قبولۍ خط راغلی ورته، یا پی آر ولري چې د کاناډا اوسیدونکی، او یا پرمننت ریزیډنټ یعنې پاسپورټ یې اخیستی یو. دغه 3 کسان چې او بیا پکې دا شرط هم دی چې په انټاریو کې اوسېږي. غواړم د دې پروګرام د زده کړو په اړه راته وغږېږئ چې د دې پروګرام لاندې د زده کړو کوم ښوونیز پروګرامونه شامل دي؟ نو په انټاریو کې په سوونو کالجونه او یونیورسټۍ دي. ټول یونیورسټیانې او ټول کالجونه د دې الیجیبل نه دي چې هر چا ته اوساب اپلای کړي. صرف 100 کالجونه یونیورسټیانې دي چې هغوی په دې توانېدلي دي چې د اوساب د اپرول هغه د حکومت نه خپل اپرول اخیستی دی، او هغه خاص کالجونو کې یونیورسټیانو کې چې هغه خلک اوساب اپلای کولی شي چې د هغوی اقتصادي ستونزې ولري، یعنې انکم یې کم وي. مننه. دا یو خبره لږه اضافه کوم، انکم که د چا زیات هم وي اخیستی شي، خو بیا ورته د حکومت د خوا نه پیسې کمې ورکول کېږي، یعنې د هغه انکم مطابق ورته حساب اسټیمیټ کېږي. داسې نه ده چې چا زیات انکم وي نو هغه ته یې نه ورکوي، خو کم ورکوي. مننه. زه غواړم په همدې پوښتنه کې یو څه تم شو، که دغه موږ ته لږ زیات زموږ لیدونکو ته واضح کړئ چې د اوسب پروګرام تر چتر لاندې د زده کړو کوم ښوونیز پروګرامونه دي؟
دا نو ډېر زیات دي. هر مختلف کالجونه او مختلف یونیورسټیانې ځانته د پروګرامونو اپروول یې اخیستي دي د حکومت نه. مثلا دلته په کاناډا کې کینیډین کالج دی، د هغه ځانته پروګرامونه دي، ګرافیک ډیزاین دی، موبایل اپلیکیشن دی، هومن ریسورس دی، امیګریشن په دغه کې دي. یا مثلا یو بل کالج دی ټورنټو انټرنیشنل بزنس کالج، هغه بیا په بل بخش کې اپروول یې اخیستي د حکومت نه چې خلکو ته یا زده کړیانو ته دغه کوي، لکه مثلا انټرنیشنل بزنس په برخه کې، یا مثلا د هاسپټیلیټي په برخه کې، یا د کمیونټي سروس په برخه کې تعلیمات وړاندې کوي. بل کوم غټې یونیورسټیانې چې دي هغه حتی تر ډاکټرۍ او انجینرۍ پورې حساب خلک اخیستی شي په هغو کې، لکه ټورنټو یونیورسټي شو، یا دا کالجونه شو، سینیکا شو، دوی هم هر شاګرد کولی شي حساب واخلي. دا غټ غټ یونیورسټیانې، کالجونه، چې هر بخش وغواړي حساب پکې شته، یعنې کوم محدود نه دی خاص یو بخش ته. شرط دا دی چې هغه کالج یا یونیورسټي د حساب اپروول اخیستی. نو بخشونه ډېر زیات دي، انلیمیټډ دي، داسې به درته وایي. مننه. آیا حرفه‌ایي زده کړه پکې شته؟ بالکل شته پکې. د هغوی د برق په برخه کې عین پروسه یوه ده. ستا انکم ګوري، ټکس دې ګوري، او ستا هغه چې ته سټیټس دې ګوري چې څه شی دی. ته کولی شي د برق په برخه کې، د حتی پلمبرۍ په برخه کې حرفوي ډېر قوي کالجونه دي چې هغوی تا ته حساب اپلای کولی شي. ډېره مننه. ایوب صاحب، که راوشو د حساب د مرستو یا د قرض برخې ته، که دغه برخې زموږ لیدونکو ته تشریح کړئ چې چون په حساب کې اساسي برخه هم دغه ده، که تاسو دې باندې لږه رڼا واچوئ چې زموږ لیدونکي پرې پوه. کله چې یو اپلیکینټ یا یو درخواست کوونکی د حساب ته اپلای کوي، نو جواب چې کله واپس راځي نو دوه قسمه فنډ ته اپروو کېږي. یو لون دی، یو ګرانټ دی. ګرانټ سره لیکلي هلته چې کې فور یو، ځان دپاره یې وساته، دا ستا دی. او اکثر دا ډېر دی، خصوصا هغه فامیلونه چې بچي زیات ولري او ماشومان ولري، د 11 کالو نه ښکته ولري، نو د هغې دپاره تقریبا دا ګرانټ 80% نمبر ځي. او بیا 20 یا 15% لون ورکوي چې هغې ته قرضه وایي. دا به چې کله ستا تعلیمي دوره ختمه شي نو 6 میاشتې بعد د هغې واپس ریټرن دی. هغه هم شاګرد پورې اړه لري چې ټول په یو ځای ورکوي، لږې ورکوي. په 10 کالو کې کولی شي خپل دا قرضه ختمه کړي. ډېره زیاته مننه. په همدې برخه به وروسته لا ډېر وغږېږو. زه غواړم تاسو دغه موضوع هم موږ ته یو څه روښانه کړئ چې تاسو مخکې د کالجونو نومونه واخیستل. کله چې یو زده کوونکي ته پور ورکول کېږي، مرسته ورکول کېږي، دې کې د پوهنتون فیسونه څومره دي؟ له دې نه له محصلینو نه پوهنتون څومره فیس ګرځوي؟ دا ډېره یو ښه پوښتنه ده کمال صاحب چې تاسو وکړله. هر کالج او یونیورسټۍ د خپل هغه پروګرام د فیس اپروول د حکومت سره مخکې تصفیه کړی دی. حکومت یې خبر کړی، حساب یې خبر کړی چې مثلا ګرافیک ډیزاین کې زه د کالج نه دونه اخلم، د سټوډنټ نه وبخښه 2 روپۍ اخلم، یو لمیټ یې ورته ټاکلی، حکومت په هغې خبر دی. نو چې کله ستا اپلیکیشن حساب ته ځي او ته مثلا یو پروګرام اخلي، نو د هغې چې کالج څونه پیسې د خپل فیس ټاکلی د هغې نه حکومت خبر دی. هغه ستا په دې حکومت چې تا ته کوم کومک درکوي په دې څه تاثیر نه کوي. که ستا نه یو کالج څونه هم زیات فیس اخلي، هغه ټاکلی فیس چې حکومت څخه ټاکل شوی دی د هغې نه دنه زیات نشي اخیستی. حتی کله بعضې کالجونه شاګردانو ته ډسکاونټ ورکوي، کومک ورسه کوي، د حکومت نه اخلي، خو بیرته وایي چې یاره دا شاګرد اقتصادي حالت ښه نه دی، د هغه سیچویشن ته ګوري او څه هیلپ ورسه کوي په فیس کې. خو هیڅ کالج یا یونیورسټي دا نشي کولی چې شاګرد ایکسرا چارج کړي، اضافي چارج کړي. د هغې وجه دا ده چې مثلا زه یو مثال در کوم، یو پروګرام د هومن ریسورس کې یو کالج حکومت ته وایي چې زه یو شاګرد ټریننګ کوم، یو کال 2 میاشتې کورس دی دا، په دې کورس کې مثلا د دې شاګرد نه زه 2000 روپۍ اخلم، نو حکومت همغه 2000 د کالج اکاونټ ته لیږي. باقي چې تا ته کومې پیسې راځي نو دا بیا ستا دي. خو په دغه 2000 کې کالج کولی شي چې بعضې کالجونه یا یونیورسټیانې
چې سټوډنټ سره هیلپ وکړي یا خپل ځان ته نور مارکیټینګ وکړي نو یو څه ډسکاونټ درکوي. مننه. زه غواړم دغه موضوع هم لږ روښانه کړي. د کالجونو د مختلفو څوک چې وسف اخلي ممکن ځینې کسان 6 میاشتنۍ واخلي، ځینې 1 کلن 2 کلن. د دوی د پوهنتون د فیسونو ترمنځ څومره توپیرات وي؟ که کورس کم وي فیس هم کم دی، که کورس 1 کلن وي د هغه فیس کم دی، که کورس زیات وي فیس یې زیات دی. فیس په هغه صورت کې زیات؟ فیس په هغه صورت کې زیاتېږي. داسې کورسونه شته چې تر 100,000 د هغې فیس رسي. داسې کورسونه شته واړه چې 6,000 روپۍ فیس دی، خو هغه بیا د 6 میاشتو کورس دی. 1 کلن کورس کې تر 10,000 رسي، خو که ته 1.5 کال یا 2 کاله کورس وي نو بیا تر 20,000 روپو 13,000 روپو پورې فیسونه شته دي. ډېره مننه. ممکن دغه پوښتنه زموږ لیدونکو سره هم وي، په کومو حالاتو کې د ګرانټ مرسته په لون باندې بدلیږي؟ آیا دغه شی امکان لري؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. باید شاګردان په خاصه توګه زموږ هغه وطنداران چې نوي راغلي دي باید په دې ځان خبر کړي. موږ اکثر چې دلته کوم امیګرنټ خلک راغلي دي نو هغوی چې کله د خپل انکم رپورټ ورکوي نو د وایف یا د خپلې کورنۍ د رپورټ 0 ورکوي چې هغوی کار نه کوي. نو په هغه صورت کې بیا شاګرد ته د اوساب د خوا نه ایمیل راځي چې یا موږ ته خبر راکړه چې ستا انکم یا ستا د کور والا انکم څه دی. که دغه خبر ورنه کړي نو بیا دا ګرانټ لون ته کنورټ کیږي. خو دا که چېرته ته خپل اکاونټ ګورې او دغه ایمیل تا ته راشي او په وخت ورته جواب ورکړي او د هغې دپاره یو خاص پروسس دی، یو هغه پروسس مطابق لاړ شي. او ته چې شاګرد له یو ډېره مهمه نقطه چې زه باید دلته یاده کړم، شاګرد باید پوهیږي چې زه کوم کالج کې د چا په ترو او زما اډمیشن افیسر څوک دی او زما فینانشل ایډ افیسر څوک دی، د هغه سره باید په رابطه کې اوسي. هغه خلک د دې حل ورسره او دا داسې هېڅ ستونزه دا میسیجونه راځي هر چاته، خو د یارې خبره نه ده. په هغه وخت کې چې هېڅوک جواب ورنه کړي او ته خپل ایمیل ونه ګورې یا خپل وساپ ونه ګورې او جوابونه ورنه کړي یا خپل انکم پټ کړي. تا مثلا تېر کال کې څونه کار کړی دی، حکومت ته راپورټ ورنه کړي خو CRA خبرېږي دا یو بل سره ټچ دي، نو بیا ستا ګرانټ لون ته کنورټ کیږي. ډېره مننه. که دغه پوښتنه لږه یو څه په ساده بڼه وکړو تر څو زموږ لیدونکي ښه ورباندې پوه شي. موږ افغانان ته ډېره ستونزه کې یو، که چېرته دغه بېغوري وشي او ګرانټ مرسته یې په لون تبدیله شي د دې لپاره څه حل لاره شته؟ کاناډا ډېر یو ښه حکومت، دا سیسټم یې ډېر ښایسته دی. د هغې حتی ما سره داسې خلکو رابطې کړي دي دا اوس په جریان کې. ما ستا د انټرویو نه لږ مخکې مې یو کس ټلیفون راوکړ چې هغه بیخي فارغ شوی دی او ګرانټ یې لون ته اوښتی دی. نو د هغې دپاره هماغه کالج یو قسم ریسپانسبیلیټي اخلي او د وکیل د لارې د اوساب سره رابطه کوي او سچویشن ته اوساب ګوري. د ډېرو اکثرو چې څونه زما اکسپیرینس دی ما کتلي هغه ګرانټ چې لون ته کنورټ شوی هغه حکم اوساب کینسل کوي. یعنی حال یې بیخي زیات دی او اسان دی، داسې د تشویش خبره نه ده. خو مهم ټکی پکې چې زه بیا ستاسو د لارې لیدونکو دوستانو ته یادوري کوم، باید شاګرد خپل د اوساب پاسورډ او هغه نمبر چې کوم سپیشل نمبر دی دا ځان سره وساتي او کله کله سر ورښکاره کړي. که چېرته داسې یو میسیج راشي نو د هغه میسیج په صورت کې چې دی د چا په ترو کالج ته تللی او بیا په کالج کې اډمیشن افیسر خپل او یا مثلا په هر کالج او یونیورسټۍ کې دا فینانشل ایډ افیسر چې ورته هغوی ته په عامه اصطلاح کې FO وایي، لکه FAO فینانشل ایډ افیسر، د هغې سره باید په رابطه کړي. هغوی کولی شي چې هغوی یو قسم د کالج او د اوساب په منځ کې نمایندګان دي، نو هغوی به سمه طریقه باندې جواب ورکوي او دغه ستونزه حل کیږي. ډېره مننه. غواړم دغه موضوع هم یو څه تاسو ماته روښانه کړئ. تاسو مخکې د فامیلونو یادونه وکوله، ممکن د چا فامیلونه ډېر وي او د پیسو یا د مرستې فیصدي هم لوړه وي. آیا په دې برخه کې فراډ شته؟ آیا دغسې له قضیو سره ته مخ شوی چې
له کوم چا سره په دې برخه کې فراډ شوی؟ زه خو شخصا نه یم مخ شوی، خو زه ستاسو د تلویزیون د لارې ټولو اوریدونکو ته په خاصه توګه خپلو افغانانو ته وایم چې کله هم تاسو اوساب ته اپلای کوئ نو کالج ته دننه لاړ شئ او مسؤل کس وګورئ چې هلته په کالج کې دننه کار کوي. خپل اډمیشن افیسر وپېژنئ او خپل بیا همغه فینانشل ایډ افیسر او یا چې څوک تاسو کالج ته بوځي نو دا ډېر یو اعتمادي کس چې ځکه دلته ستا سوشل انشورنس نمبر دی، ستا آی ډي ده، ستا هر څه باید دلته ورکړل شي. نو دا به په واټساپ کې هم چاته نه لګي کېږي، داسې ډېرو خلکو شوي دي خو ما سره نه دي شوي. خو موږ ته راځي، موږ یې ګورو چې مثلا دلته یو بل سیسټم دی په هغې باندې بیا وغږو، خو زه د دې پوښتنې سره ریلیټډ دی. نو نیشنل سټوډنټ لون سروس داسې یو موږ ته په لنډو الفاظو کې NSLAC وایو. دا یو بینک انفارمیشن ته ورکوي چې هغه د اوساب پیسې ستا بینک ته راشي. نو ډېرو خلکو څه دا شوي دي چې چا ورته جوړ کړی دی، خپل بینک اکاونټ یې پکې ورکړی دی او بیا کیسونه روان هغه پیسې د هغه اکاونټ ته تلي. نو په دغه ځای کې دغه برخه کې باید شاګرد ډېر متوجي چې خپل بینک انفارمیشن ورکوي. که بل څوک یې ورته ډکوي نو باید یا ورسره دی فزیکلي موجودي یا دونه اعتماد ولري چې دا سړی بیخي د هغه نه د سکرین شاټ وغواړي. یعنې دا یو څو کارونه باید شاګردان په خپله کوي چې اوساب باید په خپله اپلای کړي په کالج کې دننه، او بیا چې کله خپل د بینک انفارمیشن ورکوي نو په دې کې ډېر دقیق اوسي. یعنې داسې هم کېږي چې مثلا ته سټوډنټ یې او ته د بینک انفارمیشن چاته په واټساپ کې ولېږي او هغه ستا د هغه په ځای بل بینک انفارمیشن ورکړي نو بیا د هغې حل شته. په کاناډا نه بهر نه شي وتی، هغه سړي به کرایم دی، خو دلته ډېر سلو پروسس دی، هغه به دا پیسې خوړلي او بیا به ځان به بینکرپټ کړي. خو ستونزه به شاګرد ته وي. نو زه د ستاسو د لارې نه بیا هم شاګردانو ته وایم چې د کالج نه بار د یو څو دغو په خاطر باندې چې یاره وخت راسه نشته دی او ټیم نه لرم او خپل ډېر خلک داسې وایي چې زه خو په بل ځای کې مصروف یم او پرېږده دا پلان کې به راته کار وکړي. اور خپل کار په خپله کوئ. ډېره مننه. راځه د دې اوساب پروسې شرایطو راته وغږېږه. څوک کولی شي چې اوساب پروګرام ته اپلای وکړي؟ د هغې خو ما تاته وویل چې د 12 نه فارغي کم از کم تعلیمي سوی او کله چې اوساب سایټ ته داخلېږي او دا نوې ځان ته رجسټریشن کې نو قابلیت دپاره هلته یو 10 سوالونه دي، هغه باید جواب شي. یعنې یو سړی د کم از کم د 12 نه فارغه دی، عمر 12 نه باید دلته فارغ وي که نه خپل هیواد کې؟ ارزې کې چې فارغ وي. خو او بل غټ شرط دا دی چې باید کنیډین سټیټس ولري، یعنی یا د محکمې خط ورته راغلی چې دی قبول شوی، یا یې پی آر اخیستی او یا یې پاسپورټ اخیستی. د انګلیسي ژبه پکې تر څومره شرط ده؟ د انګلیسي ژبه خو په بعضې کالجونو یونیورسټیانو کې بیخي لازمي ده، لیول باید کم از کم 9 او بعضې کالجونه 3 لیول او 4 لیول هم قبلی، او بعضې درسونه داسې چې ډېر اسان دي او د لږ شارټ کورسونه دي نو هغې دپاره د انګلیسي ژبه یو څه دا باید 12 چې چا کړی نو باید یو څه ژبه ولري. خو مختلف کالجونه دي او هر کالج خپل سټنډرډ دی. مننه. د اوساب د پروګرام د پورونو یا د مرستې دغه پروسه څومره وخت نیسي د یو محصل؟ دا ډېر یو ښه سوال دی. کله کله د اوساب دا یو وزارت دی او ډېر غټ وزارت دی او په انټاریو کې ډېر زیات خلک دې ته اپلای کوي. نو که د اوساب سایټ کې لیکلي دي چې 3 to 6 ویک به موږ نه چېړې، موږ سره به بحث نه کوي چې اپلیکیشن دې مکمل ولېږه او هر څه، نو د 3 نه تر 6 هفتو پورې به انتظار کې. خو بیا اپروول ډېر زر راځي، 2 هفتو کې 1 هفته کې هم د خلکو راځي. خو په دې سږني کال کې په ډېره ګڼه ده. تقریبا 1 میاشت مخکې د یو خصوصي کالج د خاص دغه کوم
نماینده چې د حکومت سره دی هغه ته ایمیل راغلی و ما وکوت دغه سره زه ناست وم نو تقریبا هغه ته یې لیکلي وو چې په تېر کال کې زموږ د اپلیکیشن یې د 54 نه 55,000 پورې وې او څه کال چې لا کال ختم نه دی تعلیمي موږ 80,000 ابو لکه 80,000 نه بره موږ اپلیکیشن یې دغه کړي دي او هغه هم زما د یو ملګري دپاره موږ هلته اپلیکیشن کړی و ما غوښتل چې لږ زر وشي نو هغه کس ما ته وویل چې دا وګوره ستا هغه ایمیل مې کړی و جواب یې راته راکړی دی وساب چې موږ به نه پازابوئ موږ 80,000 اپلیکیشن دي نو نه پکې واسطه چلیږي نه څه انتظار به کې خو هغه 2 3 4 5 شپږ هفتو کې فاینل ریزلټ ورکوي مننه په کومو شرایطو کې د یو شخص غوښتنلیک رد کېدلی شي دا ډېره ښه پوښتنه ده اوساب ډېر یو یعنې دا دوی کومک کوي نو د کومک په صورت کې دوی هیڅ نه غواړي چې څوک خفه کړي او د چا دغه رد شي الا چې یو سړی خپل غلط انفارمیشن ورکړي مثلا یو سړی راځي د دغه نه د یو بلې صوبې نه کیوبیک نه راځي او دا د افغانستان نه کیوبیک ته راغلی یا مثلا د سوریه لبنان هر بل ملک نه چې راغلی دی کیوبیک ته او دی هلته پاتې شوی دی کله چې اوساب د ده نه 5 year هسټري وغواړي 15 کلنه چې چېرته اوسېدلی دا پکې دا یو ځای پټ کړي نو بیا خو حکومت ته پته لګي چې دا پلانکي ځای کې اوسېدلی نو بیا هم د ده نه اپیډیویټ غواړي او یعنې تقریبا د رد کولو چانس 1% دی او زما په تاریخ کې چې زه اوساب سره د دې کالجونو سره کار کوم نو تر اوسه ماته داسې څوک نه دی مخ شوی چې د هغه اوساب رد شوی ریجکټ شوی ډېره مننه انتظار وباسي خلک کله انتظار دی مننه ممکن ځینې محصلین خپلو کلاسونو کې حاضر نشي یا خپلې زده کړې وځنډوي کوم پور چې ورکړل شوی دی او کومه مرسته چې د اوسب پروګرام لخوا د ترلاسه کړې آیا په دې باندې کوم منفي اغیز لري ډېر زیات او یو د سبب د اسبابو د ګرانټ لون ته کنورټ کېدو یا په ساده الفاظو کې ووایم چې هغه مفتې روپۍ قرضې ته وړي نو یو یې دا دی چې شاګرد سبق ونه وایي او په وخت حاضر نشي انلاین نشي امتحانونه ورنه کړي نو حکومت وایي چې تا ته زه پیسې در کوم مفتې در کوم او ته درس او ته بیا سبق هم نه وایي نو بیا او دې ټکي ته باید متوجه شي کله ستا ګرانټ لون ته واوړي نو د هغې انټرست بیا د 7.49 نه شروع کېږي بیا به سره د انټرست ته ورکې په عامه اصطلاح چې ورته خلک سود وایي زه مخالف یم زه ورته سود نه وایم دا یو ځان له بحث دی بیا به چېرته بحث وکړو دا یوازې په هغه صورت کې چې ته درس ونه وایې انټرست به هم ورکوي بیا به انټرست هم ورکې او ښه صحیح قوي انټرست به ورکې داسې هلکان مې لیدلي چې راغلي دي او انټرست ورکوي د ورځې 14-20 ډالره په هغوی راځي دا اوس زه یې پېژنم همدغه مسټیکونه یې کړي دي حاضر شوي نه دي سبق یې ویلی داخله یې کړې ده بیا اوساب پرېښی دی بیا تلي دي که د یو کالج کې 28 ورځې ته مسلسل غیر حاضر شوې اټومیټیکلی ویډرا کېږي ویډرا معنی ده چې وباسي دي چې ویستې بیا دا یو نقطه بل هم درته چې بیا بل ځل اوساپ هم نشي اخیستی ځکه هغه تا ته وایي چې ته بل ځای کې اپلای کوې وایي تا پلانکي کالج کې داخله کوې لاړ شه د هغه ځای نه خپل ټرانسکریپټ او شهادتنامه راوړه هلته چې ورشې وایي تا خو ما سبق نه دی ویلی بند به پاتې نو دغه ځای کې زه خپلو دوستانو او ستاسو د تلویزیون د لارې ستاسو لیدونکو ته ټولو ته دا وایم چې کوشش ونه کوئ چې ویډرا شئ خپل اډمیشن افیرز سره رابطه کوئ مریضۍ شوئ د مریضۍ ثبوت ورکوئ ډېر زیات سهولات دي خو په رابطه کې اوسئ اوده به نه اوسئ ډېره مننه که څه هم تا مخکې یو څه تشریح کړه زه غواړم یو څه نور هم زموږ لیدونکو ته واضح کړې د اوسپ پروګرام پور د ورکولو آیا د قسطونو په ډول دی تا مخکې یادونه وکړه چې تر 10 کلو پورې به ورکول کېږي
او که یو څوک ونشي کولی چې تر 10 کلو پورې هم پور ورته ورنکړي آیا د دوهم ځل لپاره وساپ لپاره دی وړ دی؟ وساپ تقریبا څو ځل ته اخیستی شي، 7 ځل تقریبا په عمر کې ته وساپ ته اپلای کولی شي، خو د هغې دپاره به ریزن ښیي چې ولې مثلا ته د یو پروګرام نه فارغ شوي په هغه فیلډ کې کار ولې نه کوې. اول خو باید چې ته فارغ شي کار شروع کړې، خپل وساپ لون ریټرن کړي، ډېر کم دی 15% لون دی، نورې مفتې پیسې درکړي دي، ستا د کالج پیسې ورکړی دی، ستا د لیوینګ، ستا د اوسېدو، تا سره مثلا ستا ټرانسپورټیشن یې درکړی دی. نو په کوم فیلډ کې چې ته فارغ شوې په هغې کې کار شروع کړه او د هغه کار نه لږې لږې ورکوه. خو که چېرته په 10 ټاکلی فیس لري که نه هر څومره ستا انتخاب دی چې ورې یو پرسنټیج لري، مثلا هغه مینیمم 10% باید ته ورکړي یو څه. زه غواړم دغې منځ کې یو بل سوال دا وکړم، مثلا که یو څوک درس هم ووایي 10 کاله تیر شي دی بیرته ورته پیسې ورکوي یا په دغه حالت کې دی پور وځنډوي، آیا انټرست پسې راځي؟ که هغه مسلسل یو ټکی بل دلته ستاسو ته زه دا ووایم، د اوساپ یو د انټاریو کوم فنډ چې دی که نه، نو چې کله ته فارغ شو 6 میاشتې بعد یې نه ورکوې نو په دې باندې هم انټرست راځي او د هغې انټرست بیا څومره دی؟ هغه درته وایم. او نیمې پیسې کمې چې د فیډرل ګورنمنټ نه ورکول کېږي، مثلا که یو سړي ته 50,000 ډالر د کاناډایي ډالر د اوساپ د خوا نه منظور شوي، نو په دې کې نیمې د فیډرل ګورنمنټ دي، په هغې ته د 10 کالو انټرست نشته. او د انټاریو هغه چې کومې دي پروګرام د انټاریو دی خو پیسې د فیډرل نه اخلي، نو هغې بیخي مفتې ورکوي. خو د انټاریو هغه چې کومې لږې دي که نه، نو هغه بیا یو څه انټرست لري، مختلف سچویشن د هر سړي مختلف دی، 2.3 نه شروع کېږي تر 7.49 پورې انټرست پرې راځي. مننه. خو دا د فراغت نه 6 میاشتې وروسته. ډېره زیاته مننه. که چېرته یو زده کوونکی وغواړي د پورونو قسطونه کم کړي یا یې نیټه وځنډوي، آیا دغه ممکنه ده؟ کمولی شي خو نیټه دې نه ځنډوي. په ځنډولو کې ریکارډ د کمزوری کېږي، ښه سټوډنټ نه بلل کېږي، ښه شاګرد نه بلل کېږي. زه خو خپلو شاګردانو ته همیشه وایم چې کله تاسو وساپ واخلئ په اکثرو کورسونو کې 3 پیمنټه درته کېږي، لاس پیمنټ کې ټول خپل قرض خلاص کړئ، خورې تاڼه یې ګرځئ. ډېره زیاته مننه. د افغانانو لپاره د وساپ پروګرام تاسو څومره اړین بولئ یا څومره فرصت بولئ د افغانانو لپاره؟ ډېر یو ښه فرصت دی، په خاصه توګه هغه افغانان چې نوي راغلي دي او هغوی غواړي چې یو پروفیشنل دغه سیستم کې داخل شي او کارونه ځان ته پیدا کړي، نو دا آنلاین پروسه ده. ډېرو کالجونو کې آنلاین ده او ډېرو کې په پرسنل هم ده. نو که مثلا تللی نشي د آنلاین پروسو کې ځان داخل کړي، یو خو د دې ځای د تعلیمي ماحول سره بلدېږي، روزانه 3-4 ساعته ټیچر ته مخامخ کېږي، د دې ژبې سره بلدېږي، مثلا ژبې نور هم یادېږي، ښه کېږي او اقتصادي حالت هم ښه کېږي. مثلا خصوصا افغانان چې زموږ راغلي دي، هر یو 3-4 ماشومان لري، نو د ماشومانو هلته ډېرې ښې پیسې ورکول کېږي، ګرینټ یې ډېر زیات دی، په لون د خپل نظر ساتي او ځان د ډېر نه قرضداری کوي او د وساپ سره د حساب چلیږي. ما زه کله خپلو ملګرو سره د وساپ معنی ورته کوم، دا د یو صافه پروسه ده، صفا چلیږي. ډېره مننه. ممکن زموږ ډېر لیدونکو سره دغه سوال وي چا چې وساپ پروګرام ته اپلای کړی دی، که چېرته یو کس د وساپ پور واخلي، مرسته هم ترلاسه کړي، کار بیا دی کولی شي د زده کړو په جریان کې او څومره ساعته کار؟ دا ډېره یو ښه پوښتنه ده. بالکل دا فول ټایم شاګرد کوي، نو هغه د هر شاګرد سچویشن مختلف دی، د چا 14,000 چا 13,000 تر 20,000 پورې کار هم کولی شي. خو دا د هر سړي سچویشن مختلف وي چې کله ته اپلیکیشن کې هلته سوال راځي چې ته څونه خپله درته لیکل کېږي چې ته څونه کار کولی شي. زما او ستا د دې د هر سړي زما انکم څونه دی، ستا څونه دی، کار کولی شي تر یو اندازې. که چېرته دی کار هم کوي عواید هم ورته راځي،
آیا د ده په مرسته باندې دا ډېر کوم ښه اغېز سوال لري؟ دی او زه به د دې ښایسته داسې تاسو ته په لنډو الفاظو کې ووایم ته چې کار کې سیارې ته به راپورټ ورکې او خپل بیا هم همغه ځای ته به راځې چې خپل د چا په ترو کالج ته تللی یا اډمیشن افیسر دی ستا په کالج کې یا فینانس اډ افیسر دی دا به خبرې خپل د ټیکس فایل به هغه ته ورکې ته چې هر څونه کار کې هغه هلته راپورټ ورکوي دلته په دغه اندازه اوساپ ستا کمیږي کوم جرم نه دی دا جرم نه بلل کېږي په هغه صورت کې ستا اوساپ ګرینډ لون ته بدلیږي چې ته دغه خپل کار پټ کړي او چې پټ یې نه کړې کار کوه خو موږ خبروه خبروي اوساپ خبروه وبخئ اوساپ خبروه یعنې ټکس چې جمع کې هلته هم صفا اوسه بیا هم همغه خبره شو چې اوساپ په معنی د صفا اوسېدو خبرتیا باید ورکړي. خبرتیا باید. ایوب صاحب ډېره زیاته مننه غواړم د خپل وروستي سوال په توګه وپوښتم د افغانانو لپاره د اوسپ د پروګرام لپاره تر ټولو مناسب ځای کومه دی او ستاسو وروستۍ مشورې ورته څه دي؟ ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. زه خپلو افغانانو وروڼو ته او ټولو هغه انټاریو میشتو دوستانو ته چې هغوی غواړي اوساپ ته اپلای وکړي نو دا باید فیزیکلی خپله لاړ شي کالج ته یا یونیورسټۍ ته هر ځای کې چې داخله کوي خپله دې لاړ شي خپل اډمیشن افیسر دې معلوم کړي او خپل فینانس افیسر دې معلوم کړي چې دا ورته نه معلوم نو په لارو کې او په دفترو کې او مثلا شخصي بعضې ځایونو کې دې اپلای نه کوي د دې خپل سین ډاکومنټ دې سیو وساتي خپل نیشنل سټوډنټ لون اکاونټ د سیف وساتي او خپل د اوساپ نمبر او پاسورډ د سیف وساتي او دا په هغه صورت کې کېږي چې دا سړی خپله کالج ته لاړ شي. که دا دې ته وخت ونه لري چې یاره زه وخت نه لرم ولېږه پلانکې سړی په پلانکې دفتر کې د هغه بیا راته وکړي د بل چا په ترو باید ډیل ونه شي. هر افغان هغه چې هر څوک د خپل کور په نمایندګۍ کولی شي د خپل وایف په نمایندګۍ کولی شي خو بیا هم هلته چې کله ډیکلیریشن د اوساپ پاڼه راوځي نو باید خپل هغه شخص په خپله ساین کړي. ډېره زیاته مننه محمد ایوب په اونټاریو کې د اوسپ د پروګرام کارپوه چې موږ سره په مرکه کې حاضر شوی. ډېره زیاته مننه ستاسو نه ستاسو د اورېدونکو نه بیا هم مننه چې موږ ته داسې یو مهم موضوع په باره کې وخت راکوو. الله دې وکړي چې په دې باره کې زموږ خبرې او یا زموږ او ستاسو د پروګرام نه خلک ګټه واخلي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه.